پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای کله چې سړی مړ سي په قبر کې موږ ته شخ یا به ما او تا څوک شخ کړي و د الله رسول فرمایي دا مړی په دې قبر کې داسې یې لکه سړی چې اوبو ته ورلسي پکې ډوب سي چغې وي نارې وي لاسونه غورځوي اوسئ چې اوبو ته ورلسي نو خو لاسونه غورځوي ته هغه وایي که چا لاس راکوي چا رسۍ راکړه چا لرګی راکوي چا مطلب یو شی راکړي زه ونیسم زه ځان خلاص کړم د الله رسول فرمایي دا مړی په قبر کې دغسې دی بیا د الله رسول فرمایي دا مړی دا غواړي یا پلار یا مور یا ورور یا یار دا څلور پیغمبر اسلام یاد کړي دي پلار یا مور یا ورور یا یار دا دعا ورته وکړي د الله رسول فرمایي دا کله چې ما و تا و خپل مرده ته دعا وکړو د الله رسول فرمایي دغه دعا د دې مرده دپاره تر دنیا او ما فیها لا ډېر لوی حیثیت لري یا لا ډېر لوی مقام لري دا ټوله دنیا چې څه د دنیا سونه او چاندي دي دا ورکه دومره نه خوشحاله کېږي لکه یوه دعا چې کله موږ و مړي ته وکړو د الله رسول فرمایي دا مړی داسې یي لکه اوبو ته چې ورلسي غواړي چې څوک ما ته لاس راکړي ما د دې اوبو وباسي زه غرق نه سمه په قبر کې هم دی د هغه غواړي چې یا بابا یا ادې یا ورور یا دوست ما ته دعا وکړي هغه دعا ما ته راورسیږي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا کومه دعا ما او تا ورته وکړو دغه دعا د الله په عظیم عظمت سره په احسان سره دا زما او ستا دعا هلته و مړي ته د ثواب په شکل کې لکه دا لوی لوی غرونه راواخله په دومره لویه پیمانه و ده ته ورورسېږي په ظاهر خو ما او تا دعا وکړه اللهم اغفره اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات څه دعا مې وکړله و د الله رسول فرمایي دغه دعا د ثواب په شکل کې دته د غرو په شان دومره الله لویه کې دا زما او ستا دعا او ثوابونه دا الله رب العزت و دته چې دی هغه ورکړي اوس د الله رسول فرمایي بهترین زوروره عظیمه تحفه چې ده د ژوندو و مړو ته الاستغفار لهم هغه چې شته هغه استغفار دی چې ما ورته په مردگانو پسې ووایو یعنی معنا دا ده چې ما و تا راولاړ سو و د خپلو مردگانو ته دعا کوو د الله رسول فرمایي بهترینه تحفه چې د هغه د خپلو مړو دپاره دا ده څه ووایه اللهم اغفر لهم یا الله ته د دوی مغفرت وفرمایي یا الله ته دوی وبخښي یا الله ته احسان ورسره وکړي دغه دعا سوله بیا د الله رسول فرمایي ته دا ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا په چا پسې دا په بابا پسې دا په ادې پسې دا په یار پسې دا په ملګرو پسې څوک مړه دي دا پسې ووایه هلته اجرونه او ثوابونه الله د غرو په شکل کې ودوی ته ورکوي د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې سړی په مړي پسې خیرات وکړي یو شی پسې ووایي یو شی صدقه کړي ثوابونه چې د هغه ورسیږي یو صحابي راغلی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ول یا رسول الله زه په سفر تللی وم په واپسې کې چې رالمه نو زما بابا وفات سوی دی زما بابا وفات سوی دی و چې زه صدقه و خیرات ورپسې وکړمه هغه ثوابونه ورسیږي د الله رسول او بالکل بالکل ول یا رسول الله ته ګواه اوسه ما خپل پلانی باغ دا په خپل بابا پسې صدقه کوي بیا یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله زما ادي چې د هغه وفات شوی ده صحیح سلو اوس زه غواړم چې په خپل ادي پسې مطلب خیراتو یو صدقه وکم ثوابونه رسیږي ولو بالکل بیا صحابي رالی ول یا رسول الله مسلم حدیث دی زه په خپل بابا پسې یا په ادي پسې صدقه او خیرات کوم دغه صدقه او خیرات د ګناوي ور ختمي د الله رسول او بالکل بالکل په دې صدقه او خیرات سره د هغه مردگانو ګناوي چې دغه الله ور ختمي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي بهترین وسیله رحمي بهترین قرابت دا دی چې سړی په خپل مور پلار پسې حج وکړي بهترین قرابت دا دی چې په بابا او ادې پسې حج وکړي او چې څومره ثوابونه الله بابا او ادې ته ورکوي د غومره دا کولو والا ته هم ورکوي او د الله رسول فرمایي تاسو که چیرې د خپلو قریبانو سره قرابت کوئ هغه دا دې راولاړ سئ حج ورپسې وکئ عمره ورپسې وکئ ثوابونه چې دې هغه ور وبخښئ نو دغسې عزیزانو دعا ورته کول استغفار پسې ویل قرآن پسې بخښل صدقه پسې کول د یو یتیم کور آبادول د یو کونډې کور آبادول د یو مجذوب د یو مظلوم او د یو بېبس او د بېچاره مطلب مسله او خبرې ور حل کول د دې ثوابونه خپل بابا وادي او قریبانو عزیزان تر بخښل
لویه سرمایه د عزیزانو د الله رسول فرمایي لکه اوبو ته چې سړی لاس یې و هر شي ته لاس اچول غواړي چې زما لاس څوک ونیسي زه بچاو سم داسې دا مړی په دې خپل قبر کې د غسې په نارو په چغه دي چې څوک مال سره واسطه الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې خپل یاران خپل دوستان ملګري عزیزان د هغسې بابا ادې موږ قبرو لره هغه څور واسطو چې په قبرو کې دوی راڅخه راضي سي او الله رب العزت زموږ د مرګه بعد زموږ قریبانو ته د هغه وس ورکړي چې هغه په ما په تا پسې شی وایي هغه زما او ستا دپاره د نجات سبب چې دی هغه وګرځي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تورو موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ټول عالم انسانیت پر دا تور مړه کې چې مرې دا وایي لا اله الا الله محمد رسول